إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا بعده شر منكم حتى تلقوا ربكم. رواه البخاري. ډیرو عزتمندو مشرانو کشرانو طلباو علماو اوریدونکو ورونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو الله رب العالمین په مذکوره آیات کریمه کې مونږ او تاسو ته زمونږ او تاسو د مشرانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحابو ملګرو واقعه بیان کړې ده. الله فرمایي واقعه بیانې د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې هغوی په میدان جنگ کې تکلیف سره مخ شو، د ولګي سره، د تندې سره، د نفس هغه خواهش د هغوی نه پوره کېدو او د هغوی دا سوچو چې د الله رب العالمین دا مرسته به ډایرک راځي سره د راحت نه، نو دوی طلب د مرستې وکړو د الله د نبي نه چې ای د الله نبي الله نه دعا وغواړه، الله ته سوال وکړه، هغه مرسته هغه مدد چې تا یې وعده کړې موږ سره هغه کمه ده، اب کله را رسي. نو الله رب العالمین آیات راولېږه، ویې فرمایل چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. اے د محمد رسول الله ملګرو، اے اصحابو،
هغه مرسته چې الله تاسو سره وعده کړي هغه مرسته به راځي، د هغې دپاره شروط دي. تکلیف به برداشت کې، د نفس تکلیف به برداشت کې، شهادتونه به ورکې، همدغه رنګې د مال تکلیف به برداشت کې، هجرتونه به کې، خپل خپلوان به درنه مخ اړئ، یوازې به دې پرېږدي د شان د هغه انبیاو چې مخکې ستاسو نه تېر شوي. نو د هغې نه پس به بیا الله رب العالمین امداد رالیږي. ځکه اصول او قانون دا دی کله چې په راحت کې انسان ته یو نعمت ورکړی چې د هغې بیا دومره اهمیت نه وي. د وجې نه پښتانه وایي پلار ګټلي زوی ته اسانه ده. دا ولې وایي؟ ولې د زوی په دې مال باندې تکلیف نه دی تېر کړی، هغه شان کوشش یې نه دی کړی، نو همدغه شان په راحت کې دوی ته مرسته میلاوېدل هغه شان اهمیت دی به دوی سره نو. نو الله ورته وفرمایل مرسته به راځي، مدد د الله دا به راځي، ملائک به راځي، الله به فتح راولي، کفر دا مغلوبه کیږي، با اسلام به غالب کیږي. خو کله چې تاسو برداشت وکئ په شان د انبیاو د ملګرو هغه مخکینی چې تیر شوي په دعوت کې تکلیفونه تیر کړي برداشت کړي، وروسته د دې نه بیا الله تاسو باندې راحت راولي او الله رب العالمین راوسته، فتح راوسته، الله رب العالمین دین غالب کو، کفر مغلوب کو، الله مسلمانان اوچت کړل، مشرکان اعلان وکړل. دا الله وعده ده. الله وی چې کله تکلیف در باندې راغلی په لار د دین کې د الله په لاره کې، نو پوه شه چې اوس د الله مرسته راځي، اوس نصرت د الله رب العالمین قریب دی، نږدې دی. ولې کله چې انسان نا امید شي نو الله رب العالمین بیا خپل رحمت را ښکاره کوي. او الله رب العالمین قرآن کې دا خبره کړې ده چې د الله د رحمت نه مه نا امیده کېږي. په دې وجې نه زموږ په معاشره کې بیا خلک وایي چې مایوسي کفر دی، څوک وایي لویه ګناه ده. د الله د مرستې نه د الله د مدد نه به مونږ نه نا امیده کېږو. او حدیث کې د الله پیغمبر فرمایي چې اصبروا، صبر کوئ، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا بعده شر منكم حتى تلقوا ربكم. ولی صبر کوي، صبر زکه کوي نن ورځ چې تیره شوه په کوم حالت کې تیره شوه سبانۍ ورځ د دې نه بدتره ده، ښه نشي راتلی. دا د الله د نبي خبره ده او د الله خبره ده. ولې ځکه د الله د نبي خبرې هغه دي چې الله ورته کړي. د بخاري حدیث دی د الله رسول وایي نن ورځ چې تاسو باندې تیره شوه دا ښه وه، راحت کې تیره شوه، سکون سره تیره شوه، سبانۍ چې کومه ورځ را روانه ده بیا به دا شان نوي، دا شان خیر به پکې نه وي، قسمه قسم فتنې به وي، مصیبتونه به وي، تکالیف به وي، زما او ستا به ورسره مخه کېږي. نو د الله رسول وایي صبر کوه، صبر کوه، د صبر نه کار واخله او د الله د دین بیان کوه، د الله خبره کوه، د الله د رسول خبره کوه. راحت کله راځي؟ د الله رسول وایي چې تر څو چې تاسو د الله سره ملاو شوي نه د ژوند کې د تکالیف د مصیبتونه دا وي چې سترګې پټې شوي او کلمه مو ویلي، د کلمې شروطو لاندې مو زندګي کړي، بس بیا راحت دی، بیا سکون دی، بیا مزي دی. مشران دلته ناست، دا تیر ژوند څومره خوږ ژوند ستاسو په نیز باندې، څومره ارمان کوئ تاسو چې یاره پخوانی ژوند دا د صداقت ژوند و، ښکلی ژوند و، مینه وه، ورورولي وه، محبت و، رشته داري وه. او اوسنی ژوند دی کې هغه شان سکون نشته، هغه شان خوند نشته. دا د الله رسول وایي چې دا به کېږي او دا د قیامت د علامو نه یو علامه ده. نو محترمو، خلاصه د حدیث او د آیات هغه څه ده؟ هغه دا ده چې نن ما او ته محاذ نشته د جهاد دپاره چې هلته مونږ وجنګېږو، جهاد وکړو، ټوپک راواخلو، ډز وکړو. نن زما او ستا دپاره محاذ هغه دا منبر دی، تبلیغ دی، دعوت دی. او کم دعوت؟ الى الله، الى الرسول.
الله ته خلق راولل د الله رسول ته خلق راولل دا زما او ستا لپاره جهاد دی دا زما او ستا لپاره غزا ده ما او تا ته الله رب العالمین په دې باندې اجر راکوي په شان د هغه چا چې هغوی جنګېدلي هلته نن ما او تا د فتنو ښکار شوي سمه او غلطه راته نه معلومیږي مونږ په دې کې مختلط شوي نو ما او تا لپاره بهترینه لاره قرآن او حدیث د دې دعوت په دې باندې عمل بل ته ښودل او په ځان کې عملي کول دا زما او ستا لپاره بهترین جهاد دی باید ما او تا دې لاره باندې لاړ شو خلک ورته راوبلو او د دې پرچا وکړو نو د هغې دپاره بیا اصول دي چې په هغه اصولو باندې به بیا دعوت کې تبلیغ به په هغه اصولو باندې کې داعی به دعوت په هغه اصولو باندې کوي د هغې نه اخوا دېخوا دا به نه کوي او هغه اصول چې بیا په کم داعی کې نه کم تبلیغی کې نه د هغې په دعوت کې اثر نه پیدا کیږي د هغې په دعوت کې اثر نه وي خلک ترې فایده نه اخلي نو داعی تبلیغی همدغه رنګې عالم او ملا دا خبره ذهن کې واچوه چې دغه اصول به په خپله زندګۍ کې عملي کې عملا به دغه په خپل ځان کې راولې خپل جسم به بدلې خپل ځان به بدلې د هغې نه وروسته به بیا ستا خبرې په خلکو باندې اثر کوي ستا د خبرو نه به خلک فایده اخلي تا ته به خلک رول ماډل وي تا به خلک تعقیب کوي او ستا به خلک معتقدین وي او چې هغه اصول چا کې نه نو بیا دعوت هم نشي کولی او که دعوت کوي نو هغه بیا دعوت نه وي بلکې ټایم پاسي اولنی اصل او اصول هغه څه دی هغه دا چې داعی به بالبصیره کار کوي واضح او کلاو او فراخ نظریه به لري دا به سوچ نه کوي چې یو خاص مسجد پورې د ځان تړلی یاره مسجد مې دی که څوک راغله بیان به وکړم که رانغله بس هر سړی به خپل کار دا سوچ به نه وي تبلیغي صاحب به دا سوچ نه وي چې یاره دا زما د جماعت خلک دي نو ته به دعوت کوم نور د هر سړی خپل کار کوي نه 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 چې کلمې ویلي مسلمان وي دا زما او ستا ورور دی ما او تا به دعوت دته کوو د اصلاح به کوو او چې کلمې نه ویلي هغې ته به مونږ اسلام رسو دعوت د الله به ورکوو د الله نه به خبرو د الله د رسول نه به خبرو نو بیا به زما او ستا ذمهواري فارغوي نو داعي به څه کوي بصیرت سره به کار کوي پوهه به یې په قرآن باندې به پوهېږي په حدیثو باندې به پوهېږي د پیغمبر هغه طریقه به زده د رسول الله هغه اسوه حسنه به لوستلي په هغه تعامل به خلکو سره چلیږي خلکو ته به دعوت ورکوي او چې دغه طریقې نه وي زده صبر پکې نه وي تکلیف نشي برداشت کولی همدغه رنګ د چا خبرې نشي برداشت کولی دکې دعوت که کوي هم د څه مقصد دپاره به کوي د یو نوم دپاره به کوي شاید د چا نه یریږي همدغه شان یا بل داسې مقصد وي خو دغه سړی بیا دعوت الی الله نشي کولی دویم داعی سړي دپاره دا مهم شرط دی هغه ده چې هغه ځان خاص نه کړي د یو چا پورې مثال په طور باندې زه مولا یم چې عوام زما خواله راځي هغه ما نه متنفره یا زه ورسره نه کښېنم مړه دا خو زمیندار سړی دی ده سره سله کښېني او ده سره که دې وخاندل نو بیا خو مسله جوړي یا یو کس دی هغه ګناهګار دی د هغې خواته نه ورځي د دعوت په نیت باندې یا بل داسې کار به کېږي ته وایې چې مړه بس پرېږده ده خلک به څه وایي نه نه محترمه داسې نه ده ګناهګار له به ورځې روغ خواس هم روغ دی هغو تاله راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سوا هغه منبر د دې دپاره نه دی استعمال کړی چې د خلکو بې عزتي پې وکړي خلکو ته ګوته ونیسي بلکې د پیغمبر اکثر دعوت دا فردن دی یو کس ته کړی یو کس پسې ورغلی د یو کس اصلاح یې کړې ده بیا یې د لاس نه نیولې ورته وایي دا خبره که داسې شي څنګه به وي که دا داسې شي څنګه به وي پیغمبر خلک د خپل هغه اخلاقو نه متاثر کړي د پیغمبر د اخلاقو نه خلکو تاثر اخیستی
اغستو پاکی ایمان راوړیو پیغمبر ته يهودي خواله ورغله د مشرق خواله ورغله د نصاري خواته ورغله او هغه ته خبره کړې دا دعوت ورته کړې الله احکام ورته بیان کړي کلمې ورته خودلې دا او د یو کس کور ته ورغله سوال ورته کړي امدغه رنګي اجتماع ته ورغله خادای ته ورغله او هغه ته دعوت کړي زما او استا پشان کار نه کړي چې منبر ته وخیجا قال الله او قال رسول الله وایا نه په خپل عمل شتا او نه د بل چا تمکو او نه چا پس ورزم نه چا غم را سره شتا دا د پیغمبر طریقه نه وا عليه الصلاه والسلام دا د صحابه طریقه نه وا دا د امت داعیانو طریقه نه وا بلکې دعوت داده اصول دادي چې تبا ورزي هر یو کس ته دعوت ورته کې هغه تبا خبره کې هغه ځان کرا مایل کې د خپل اخلاقونه به متاثر کې دلایل به ورته خپل ته هم ورته نه وي مون مولیان الله دې په موږ ټول باندې رحم وکړي هغه داسې ځان بری ګړي ځان ورته بدې ګړي ښکاري چې څنګه چا سره په پوله باندې کې یا څنګه چا سره په ځمکه باندې کې په دې باندې ورته ځان بدې ښکاري د پیغمبر طریقه دا نه علیه الصلاة والسلام بل اصل د بار داعی هغه څه دی هغه دا دی چې سلوک د داعی چې دا څه کوي چاته څه وایي باید په دې کې فرق نه وي یو خبره زه وکړم مثال په تور باندې چې ځان د شرک نه وساته د رسم رواج نه وساته همدغه رنګې د معاشرې د هغه قوانینو نه ځان بری کا چې هغه د شریعت سره ټکراو دي باید چې اول په خپل ځان کې دا راوستي چې تا منې کو باید دغه شی ما په خپل ځان کې راوستي دا د داعی لپاره بهترین او بنیادی اصول دي چې دا پکې ولې هغه پښتانه څه وایي لکه مولا بل ته مسلې کوي او خپله پې حملې کوي هسې وایي که نه باید چې دا عالم حاجي صاحب تبلیغي صاحب امیر صاحب مفتی صاحب وغیره چې دوی کومه خبره بل چاته کوي باید عملا دکې موجوده وي نو بیا به څه کېږي بیا به اثر کوي په خلکو باندې تاسو ګورئ که نه بیان د چا مزه کوي خوند او لذت او د انسان زړه د چا بیان غوښتل غواړي هغه خلک چې هغه عملا په هغوی کې کار موجود وي او چې څوک زموږ په شان داسې ګناهګار دي د هغې بیان هم بیا داسې ډېره مزه نه کوي محترمو دا خو د داعي لپاره اصولو چې داعي باید څه وکړي اوس راځم خپلې خبرې ته هغه ده چې دغه داعي به اوس دعوت چاته کوي آیا زمونږ دعوت چاته دی دا خلک مونږ چاته رابولو دې ته به اوس سوچ وکړو دا خبره ذهن کې واچوئ چې ډېر خلک د دین کار کوي لګیا دي د دین په جامه کې خو د چا دعوت یو طرف ته دی د چا بل طرف ته دی څوک پارټي سپورټ کوي او څوک ډلې مونږ علی الاعلان دا خبره کوو په جار باندې دا خبره کوم په وضاحت سره په سپین سترګېتوب باندې دا خبره کوم چې مونږ دعوت چاته کوو مونږ دعوت کوو الله ته د الله قانون ته د الله کتاب ته مونږ دعوت کوو پیغمبر ته د پیغمبر طریقو ته د پیغمبر احادیثو ته که په دې دعوت کې مونږ ته تکلیف را رسي لبیک مونږ تیار یو که په دې دعوت کې زمونږ سر شیندلی کېږي مونږ تیار یو که په دې دعوت کې زما بچیان یتیمانان کېږي مونږ تیار یو که په دې دعوت کې زه جیل ته ځم تکلیفونه راکولی کېږي زه تیار یم که په دې دعوت کې مونږ ته هر قسم مشکل مصیبت او
او د دنیا سترګې راوړي مونږ قبول کړې ده قبول مې ده او قبول هم ده ان شاء الله مونږ د الله د خبرې نه د پیغمبر د خبرې نه نه رسته شوي نه رسته کیږو او نه به رسته شو نه د چا دمکي منم نه د چا سترګې منم دغه دعوت به کوو ان شاء الله چې زمونږ په بدن کې ساه وي او روح راکې وي د الله خبره به کوو د پیغمبر خبره به کوو که څوک یې برداشت کوي برداشت دې کړي او که څوک یې نه برداشت کوي نه دې برداشت کوي هغوی ته کلم کله وایو چې راشه که په دې قرآن او حدیث کې زما په دعوت کې تا ته مشکل ښکاري کمزوري ښکاري زما اصلاح وکړه که تا ته په دې کې کمزوري نه ښکاري قرآن او حدیث دا صحیح مکمل وي بیا یې ومنه که نه یې منې ستا د دمکیانو نه ستا د خبرو نه ستا د هغه یرې نه چې دې خلکو ته ورکې نه موږ یریږو نه یریدلي او نه به زمونږ بچیان انشاءالله ویریږي د زمونږ ځان له خو نه یې لګیا یاره مونږ چاته دعوت کوو مونږ ته به پیسې راکړي زه دعوت کوم بلې کوي مقصد او غرض مو څه دی اعلاء کلمت الله قرآن او حدیث ته خلک را بلل هلکه دا ستاسو مقصد نه دی دا زمونږ مقصد نه دی مرګ خواص هم راځي چاته به بستره کې راغلی څوک په پټي کې مړ څوک په ګاډي کې مړ او څوک چرته او څوک چرته ولې ښه دا نه ده چې په دین باندې مړ شو د ځان نه به بزدله نه جوړو تاسو راشئ د پیغمبر طریقې وګورئ د انبیاو طریقې وګورئ د بهترینو خلکو طریقې وګورئ د هغې سیرت مطالعه کوئ راشي شروع کوي د نوح علیه السلام نه 900 کاله دعوت کوي او په هغه دعوت کې د زوی د مخالفت کوي د ښځه د دې مخالفت کوي د قوم د پسې راپاسي نبی دی الله را لېږلی بهترین دی په خلکو کې بیا هم هغه خلک راپاسي د هغوی خلاف کوي خو دغه پیغمبر داسې نه وایي چېرې خلک زما خبره نه مني دعوت نشم کولی دعوت پرېږدم نه نه هغه بیا هم وایي یا قومي قولوا لا اله الا الله تفلحون اے زما قومه کلمه لا اله الا الله وایي چې تاسو کامیاب شئ همدغه رنګې ابراهیم علیه السلام د هغې باره کې سیرت وګورئ مطالعه وکړئ هغه په څه باندې اور ته اچولی کېږي په څه باندې د خپل کلي نه شړلی کېږي وجه یې څه وه صرف دا وجه وه چې وایي یا قومي اے زما قومه قولوا لا اله الا الله تفلحون کلمه د لا اله الا الله تاسو وایئ چې تاسو کامیاب شئ هغه انبیا وګورئ اولو العزم انبیا چې الله هغوی ته زیری ورکړی د جنت د الله استازي د الله رسولان د الله سفیران خلکو د هغې مخالفت کړی هغوی اور ته اچولي هغوی شړلي د هغوی د میلمنو بېعزتي کړی د هغې د کور بېعزتي کړی د خپل کلي نه شړلي د شعیب علیه السلام تاریخ وګورئ هغه فرمایي خپل قوم ته اے قومه زما کلمه د توحید ووایئ په ناپ تول کې قدر مه کوئ هغه ورته وایي سم شه که سم نه شوې سم به دې کړو الله رب العالمین په هغه باندې غیرت وکړو او د هغه قوم یې تباه و برباد دا تاریخ زموږ مخې ته پروت دی دا کتل پکار دي مقصد زموږ واضح دی معلوم دی نو بیا یره د چا نه وکړه څه که دا دې یری چې بچي به مې څه خوري نو تا څه خوړل په دې معاشره کې دا یتیمانان د دې نور نه خوراک کوي ښه جامه اچوي ښه عزت وي په معاشره کې غریب سړی ښه ژوند کوي ښه عزت الله ورکړی ټینشن یې نشته کوم تھریټس ورته نشته بل مصیبت په دې کې نشته د دې نه مه یېرېږه چې ما ته به خلک بیا جوار او غنم نه راکړي والله
که په دې مو یقین جوړ شو چې کومه خبره الله کړې، الله فرمایي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. او په هغه حدیث باندې مو یقین جوړ شو چې الله رب العالمین فرمایلی چې د خلکو د پاره هغه څه چې دوی ته ورسیږي ما لیکلي دي د دوی د پیدایش نه مخکې، نو بیا زما او ستا سترګه به د چا نه نه سوځي، بیا به ما ورته نه یریږو، بیا به مرګ زما او ستا مخې ته نه راځي، بیا به د بچي یتیم کېدل زما او ستا مخې ته نه راځي، بیا به غربت د چا بدماشیانې د چا بېعزتیانې زما او ستا مخې ته نه راځي. او که چېرته مو یقین نه وي، په خوله یو څه وایو په زړه کې مو بل څه وي، نو بیا یریدل هم په تا باندې لازم دي. ولې په زړه کې غل یې د الله خبره کې، خو په هغه شان طریقې سره نشي کولی څنګه چې د هغې حق دی بیا په چا باندې ته رد نشي کولی، بیا معاشره نشي اصلاح کولی، بلکې خپله کورنۍ هم نشي اصلاح کولی. دا به منې په ځان باندې یا د هغې نه پس الله وایي 13مه سپاره کې فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بیا به تکلیف چې برداشت کو الله وي یقینا پس د سختینا اسانتیا ده، یقینا پس د سختینا اسانتیا ده. بیا به الله لارې کولاوي، بیا به فراختیا راځي، بیا به هغه لارې چې ما او تا ته بندې وي، هغه د رزق ټینشن، هغه د غریبۍ رونا دونه، هغه د بچو تکالیف، بیا به الله رب العالمین لارې کولاوي. لږ معمولي غیرت پکار دی په دین باندې. دا دین د چا دی؟ د الله دی که نه؟ نو چې موږ د الله په دین باندې غیرت کوو، موږ باندې به الله غیرت ونه کړي، غیرت به را باندې الله ونه کړي. د الله نه بل غیرتي ذات شته؟ واقعه درته بیانوم، غوږ شئ واورئ، سوچ سره واورئ دا واقعه. پخواني امتونو کې یو کس د کفل په نوم باندې مشهور زناکار، مشهور شرابي، مشهور بدکاره، هغه مطالبه کوي د یوې ښځې نه، ورته وایي دومره پیسې در کوم دا زنا به را سره کې، هغه ورسره مني، تیاریږي، ښځه مجبوره ده، د هغې ته تنګ دي، کله چې کفل هغې نه مطالبه کوي خپل خواهش دې پوره کوي، دا ښځه دې باندې داسې لړزان راځي، د یرې نه جاړي، ورته وایي کفل وجه څه ده، مصیبت څه دی، څه مشکل دی تا ته؟ هغه ورته وایي کفله محتاجه یم، تا سره مې وعده کړې وه د دې کار په هغې عوض کې مې درنه پیسې اخیستې، نن دا کار ما نه دی کړی، زه پاکدامنه یم، بدکاره نه یم، د الله نه یریږم، الله غیرتي ذات دی، د هغې یرې د وجې نه ما باندې لړزان راځي. کفل وایي ورته ای د الله بندي که ته د الله نه یریږي، د الله د یرې د وجې نه دا کار نه کوې، کفل تا ته اجازه درکوي چې په مخه دې ښه، او کفل نن توبه وباسي، په هغه شپه باندې روایت کې راځي وفات کېږي، مړ کېږي، الله غیرت کوي په هغه باندې، او د هغې په دروازه باندې لیکل کېږي چې ان الله قد غفر للکفل، چې الله کفل ته بخنه کړې ده، معاف کړی دی. چې په دین باندې غیرت وکړې، د رب څوک خوښ دي؟ غیرتي خلک. نو الله در باندې غیرت کوي، والله چا چې غیرت کړی الله اوچت کړی، او چا چې بزدلي کړی الله ورک کړی. دا زما او ستا په معاشره کې ما او تا ته تاریخ پروت. اهل حق صحیح خلق په غریبه کورنۍ کې پیدا کیږي، یو کس یو خو د الله په دین غیرت وکړي، والله که څوک یې مخې ته ودرېدی شي مجال شته خلک ته یېرېږي. ته خو لږ غیرت وکړه که نه، ته بیا وګوره چې رب په تا باندې غیرت کوي که پرېږدي. همدغه شان نور انبیا د دوی تاریخ وګورئ تاسو. عیسی علیه السلام، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوچت خاندان نه دی، داسې خاندان نه دی چې یو شي ته ضرورت نه لري،
عزت الله ورکړي، شهرت الله ورکړي، په دې خلکو کې اوچتو الله اعلی مقام ورکړي. اگر لګي د الله دین بیانې قریش ته وي اے زما قومه تاسو ته خبره کوم، دعوت کوم، زما خبره خو به دروغ درته نه ښکاري. ورته وي ما جربنا من پتا باندې تجربه نه ده کړې مگر ته رښتونی. ورته وایي ای زما قومه کلمه د توحید ووایئ، لا اله الا الله محمد رسول الله، کامیاب بشئ. ورته وایي کاڼي راخلي د هغه تره، ورته وایي ویولئ په کاڼو باندې د کلي نه شړي. په طایف کې هم همدغه رنګې بیا د هغې مشکلات وګورئ، تکالیف یې وګورئ. هجرت یې وکړو د خپل ملګري سره، وجه څه صرف داوا چې هغوی کلمې ته دعوت ورکو، کلمې ته خلق رابلل، وجه همدغه وجه خلکو وشړو، د خپل کلي نه ونه شړو، د هغې د ملګرو مالونه غصب نه کړی شو. ای د الله بندي چېرته به چا ستا لور ته طلاق نه یې ورکړی په دین باندې، چېرته به د دین د وجه نه تا نه چا ځمکه نه یې نیولي، ستا مال به نه یې اخیستی. د پیغمبر دو لوریانو ته د دین د وجه نه طلاق ورکړی شو. الله اکبر. پیغمبر څه وی؟ پیغمبر فرمای حدیث کی راځي علیه الصلاة والسلام وای زمون مثال داسې دی لکه اور، یو ځای کې چې اور بل کړی شي دې ته پتنګان راځي ځان پې سوځي، مونږ هغه چې د دې اور د دا پتنګان شړو را شړو. پیغمبر داسې نه وای. د طائف واقعه وګوره، ملائک راځي د الله نبی ته وای مونږ ته اجازه وکړه چې مونږ په دې خلکو باندې دا غرونه داسې را یوځای کړو، چخڼي کړو. د الله نبی ورته وایي لا هېڅکله هم نه، بلکې الله به په دوی کې داسې خلک را پیدا کړي چې هغه به د دین دعوت کوي. نن وګوره تاریخ مطالعه کړه، هغه خلک د الله د دین سپیان دي، هغه خلک د الله په دین باندې ځان وجني. همونږ څه پټه خو نه ده او که چېرته د دې نه یېرېږو چې مړه به شو نو راشئ واقعات وګورئ. د عمر رضی الله عنه چا شهید کو، وجه یې څه وه؟ مسجد کې ولاړ د سحر لمونځ کوي، دشمن راځي خنجر ورسره دی، په خنجر باندې وایي خلیفه دی، باچا دی، غټ سړی دی، په نیمه دنیا باندې حکومت دی، او څوک راځي؟ دشمن راځي، د خپل ګارډ ورسره ولاړ دی او هغه راځي مخې ته په منبر باندې ولاړ دی او په چړو باندې وایي. نو ما ورته د هغې نه خیس او دا خبره ذهن کې واچوئ، دې باندې سوچ هم وکئ. دا حق د قربانۍ غواړي. څه غواړي؟ قربانۍ غواړي. دې ته به قرباني ورکوو. داسې هم نه ده چې ما او تا به صرف قرباني ورکوو، نه نه داسې نه ده. صحابه وګورئ، تاسو راځئ. عمر رضی الله عنه شهید کړی شو، عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو. راځي داسې نور صحابه په غزواتو کې همدغه رنګې خبیب رضی الله عنه شهید کړی شو. د دعوت دپاره ځي، د دین دپاره ځي، خلکو ته کلمه ورښایي، خلک رالیږي هغه نیسي پانسي ته یې خېجوي، خو هغه بیا هم دا وایي چې دا ممکنه نه ده چې د دې لارې نه واوړم. دا لاره داسې یوه لاره ده چې ما بصیرت سره قبله کړې ده او زه په دې لاره باندې مطمئن یم. دغه شان څومره صحابه چې اکثریت د هغې نه شهدا شو. راشئ خپل امامان وګورئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه شهید کړی شوی دی. امام احمد بن حنبل د امام دار الهجره ورته ویلی کېږي، هغه شهید کړی شوی دی. زما او ستا امام چې په شهادت باندې رسیږي، ما او تا هم باید دې ته ځان تیار اوسو. امام ابو حنیفه شهید کړی شوی دی، د جیل نه د هغې جنازه وتېره. امام احمد بن حنبل شهید کړی شوی دی،
د جهل نه جنازه وته دا بلکې د هغې په سیرت کې راځي چې داسې عظیم امام والله د هغې په سیرت چې تاسو وګورئ مناقب د امام احمد بن حنبل دومره به ووهو چې د بدن نه به په بالټو باندې غوښې لاړې بېهوشه به شو خوراک به نه ورکو خو هغې بیا هم د دې فتنو مقابله کوله دعوت یې کو نن ځلیږي اوچت دی امام دی او داسې خلک موجود وو چې د حق مقابله کړې ده بادشاهانو الله مال ورکړی جاه و جلال ورکړی نن ما او تا د هغې نوم قدر نه پېژنو الله اکبر همدغه شان په تابعینو کې مشهور تابعی سعید بن جبیر رضی الله عنه د ابو هریره رضی الله عنه زم هغه شهید کړی شو مشهور ائمه چې څومره هم په تاریخ کې راځي والله دوی جام شهادت نوش کړی دی دوی شهیدان شوي دي دوی قرباني ورکړې ده نو اوس الله رب العالمین د هغوی نوم په دنیا کې اوچت کړی دی نن چې ته نوم اخلي امام ابو حنیفه نو موږ وایو چې رحمه الله امام احمد بن حنبل موږ وایو رحمه الله دا وجه څه ده د الله په دین غیرت کړی نو الله د هغې بدلې ورکړي نو محترمو دعوت به کوو که نه د دعوت تکالیف په ځان منو که نه که چا راته تیزه خبره وکړه برداشت کوو به که خو زموږ ملګرو کې نقصان څه دی زه اکثر ملګري وګورم تیزي کوي چېرته چاته دعوت ورکړی هغه نه یې منلی نو د الله بنده ته لږ سوچ وکړه چې یو چا 40 کاله زندګي په یو لاره باندې تېره کړي او ته هغه د دې لارې نه راړې ورته وایه چې ته په دې لاره باندې ټیک نه یې نو هغه تا مني هغه دې نه مني هغې سره به ډېر ښه انداز کې خبره کې ځان نه بستغ نه جوړې بلکې خپل ځان مثال داسې برابر کوي خپل ځانونه لکه فوم سپنج ورته ویلی کېږي داسې ځان کوي چې په اوبو باندې کېږدي اوبه جذب کوي هغه ځای وچوي نو بیا ځان نچوړ که د خلکو خبرې واوره دغه اوبه راکش که کنځل هم برداشت که د خلکو ستغې سپور هم برداشت که د خلکو الزامونه هم برداشت که ټول په ځان کې دننه که او یو ځای کې چېرته کښېنه د جومات په ګوټ کې په جانماز باندې د شپې راپاڅه او الله ته وژاړه چې الله زما په دعوت کې ما ته اثر واچې چې دا خلک زما نه اثر واخلي الله توفیق راکړي الله ته مې د ژړا او د فریاد ځای زما دا قوم زما خبره نه مني که مني وخت پکې لګي الله د دوی زړونه رامایله کړي نو بیا به ته وګورې چې خلک ستا خبره مني کوي مونږ خو د ځان نه سپرغۍ جوړې کړي بس یو ترس کوو بیا هېڅ هم نه دعوت ته به نقصان نه رسوئ دا دعوت زمونږ ذاتي نه دی بلکې اسلام دی اسلام ډېر ښکلی دین دی د امن د رورولۍ د خوش اخلاقۍ د ښایسته اخلاقو دین دی باید دې ته مونږ خلک په ښه طریقه باندې راوبولو باید مونږ سره څوک میلاو شي مونږ نه ښه تاثر واخلي کنځل راپسې ونکړي داسې بېکاره سړی داسې څوک میلاویږي نبوي اخلاق ځان کې پیدا کوي نو دعوت به مؤثر کوي انشاءالله دعوت به کوو انشاءالله ښه اخلاق به ځان کې راولو او په دې دعوت کې چې هر قسمه تکلیف راځي برداشت کوو به انشاءالله چا دپاره او عوض به د چا نه غواړو د الله نه به غواړو والله مخلوق چا ته څه نه ورکوي هېڅ هم نه ورکوي څه به ورکړي مخلوق هغې ته چې چا ورکړي دي ولې د هغې نه ولې نه غواړو نو الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي